د بنجامین باربر له حوالې څخه دا څرګندیږي چې روانه پیړۍ یعنې 21مه پیړۍ انسان په لایق او نالایق نه ویشي بلکې په لوستونکي او غیر لوستونکي پیژني. یعنې په دنیا کې دوه ډوله کسان دي چې یو هغه لوستونکی دی یعنې بریالی او بل هغه نالوستی دی یا نه لوستونکی دی چې هغه بیا نه وي بریالی. نو دلته موږ په لوستونکي خبره کوو چې په درې ډوله ویشو. اول ډله لوستونکي هغه کسان دي چې هغوی کتاب ته نه ارزښت ورکوي او نه وخت ورکوي چې د برین ټریسي په حواله سره چې دا کسان نو شمېر تقریبا 84 سلنو ته رسیږي او دا هغه کسان دي چې معمولا موخې نه لري. دویمه ډله چې دغه بیا هغه کسان دي چې کتاب ته ارزښت ورکوي خو وخت نه ورکوي چې دا بیا 14 سلنه کسان کیږي او دا هغه کسان دي چې دوی غواړي مطالعه وکړي خو چون هغه فردي نظم یا ټایم منیجمنت نه وي ورسره ځکه بیا مطالعه نشي کولی. چې دا هغه کسان دي بیا چې دوی موخې لري خو موخې شفاهي وي. او درېیمه ډله چې دا بیا هغه هم کتاب ته ارزښت ورکوي او هم وخت ورکوي. نو دا بیا 3 سلنه خلک دي او دا هغه کسان دي چې دوی موخې لري او لیکنې موخې لري. نو دلته موږ تاسې په د وروستۍ ډلې یعنې د درېیمې ډلې یا د بریالۍ ډلې په رازونو خبرې کوو. دلته موږ 3 رازونه راخلو. هغه کسان چې هم کتاب ته ارزښت ورکوي او هم وخت ورکوي. یو راز د دوی دا دی چې دوی هغه ویسټ ټایم مصرفوي چې په دا اړه رابن شرما خپل مشهور کتاب کې ته چې عمرې څوک به ژاړي کې د دوه مشهورو سرچینو حوالې راخیستې دي چې په هغه کې یو یو اس نیوز دی او بل ورلډ ریپورټ دی. دوی وایي چې تاسو همیشه ځان سره یو کتاب ولرئ او کله چې کار ځای ته تلئ هلته مطالعه کوئ په موټر کې په لاره کې. کله چې د کار ځای نه بیرته راتلئ هلته کولی شئ مطالعه وکړئ او هغه وخت چې د نور نه ضایع کیږي کولی شئ تاسو هغه مصرف کړئ. په دې اړه یو عرب لیکوال عبدالفتاح ابو غدا په خپل ډېر مشهور کتاب کې د وخت ساتنه او ارزښت کې حواله کې د څو ډېرو مشهورو کسانو کیسې او حوالې راخلي. مثلا په هغو کې یو ابو نعیم دی. د هغه په اړه ویلی کېږي چې دی د خپل وخت تر ټولو مشهور عالم او په نړیواله کچه به زده کوونکي راتلل. نو دا یو چې کله د خپل د کور نه هغه مدرسې یا جومات ته تلو هلته به دته د کسان منتظر وو چې دی به هلته ورتللو هم د دغه وخت نه به دی استفاده کوله او هغو ته به تدریس کولو. یا د فتح بن خاقان په اړه بیا دا ډېره مشهوره وه چې ده به هره ورځ ورتلو هغه د وخت کوم شاه چې و هغه ته به تدریس کولو. نو ده سره به همیشه یو کتاب و په بوټ موزه کې یا به په لستوڼي کې ورسره و. کله به چې تلو په لاره کې به هغه مطالعه کولو او یا به چې کله هغه کس ورته راتلو نو په همدغه کم وخت کې به چې دلته انتظار کولو هغه وخت کې به دا کتاب لوستلو. یا د ابن جریر په اړه بیا مشهوره ده چې دی وایي چې کله به زه تدریس ته تلم ما به هلته منډې ویلې تیز به ورتلم. هغه کې 2 دلیلونه وو. یو لامل یې دا و چې ما به غوښتل چې ډېر زر د خپل درسي حلقې سره یو ځای شم او بل دلیل دا و چې موږ د ټایم مصرف شي دا ضایع نه شي. بل هغه وخت کې به د کوم علما چې وو د هغو به خپلو شاګردانو ته هم ویلې چې تاسو چې کله په لاره ځئ نو تاسو کوشش وکړئ چې یو ځای لاړ نه شئ تر څو د ټایم ضایع نه شي. جدا جدا ځئ چې یو موضوع په اړه حتی سوچ وکړئ او فکر وکړئ او وخت مصرف شي. او بل مسله بیا دا ده چې د اسحاق الموصلي په اړه بیا دا مشهوره ده چې هغه په یو اوږده سفر تلو نو ځان سره 18 صندوقه کتاب واخیستل تر څو کله چې دته په لاره کې وخت پیدا کیږي د هغو کتابونو بیا دوی استفاده وکولی شي. نو د وروستۍ ډلې یو لوی راز دا ده د بریا چې دوی دا د ویسټډ ټایم نه هغه وخت چې د نور نه ضایع کیږي دوی دا مصرفوي. دویم راز بیا دا ده چې دوی دغه سکرین ټایم که راکم کړي. هغه کسان چې غواړي چې په 3مه ډله کې شامل شي په 3% کې دوی باید د سکرین ټایم راکم کړي. مثلا برین ټریسي په خپل کتاب کې سلف ډیسپلین فردي نظم کې دا حواله راخیستې دا سروې راخیستې ده چې په امریکا کې ځوانان تقریبا 6 ساعته وخت چې د 40 ساعتو کې دوی سکرین ته ورکوي تلویزیون ته ګوري. یا په اکسفورډ پوهنتون په سلیک ریډینګ سیریز کې هم دا خبره شیر کړې ده چې په اسیا کې یو ځوان تقریبا د اوسط چې د 9.15 ساعته ده دوی وخت دا وخت چې د سکرین ته ورکوي چې په موبایل کمپیوټر او دا نور وسایل ځي. نو دوی که خپل د سکرین ټایم لږ زر راکم کړي او کتاب ته وخت ورکړي دوی کولی شي په دغه 3 سلنو کې شامل شي. درېیم راز چې دا هغه د خوب اوسط چې دا تقریبا 9 ساعته ده او دا د 3مه ډله چې دا دوی خپل د خوب وخت مطالعې ته ورکوي کتاب ته ورکوي. مثلا د یو عالم په اړه راځي دغه په اړه دا ډېره مشهوره ده چې ده به د شپې تر ډېرو ناوخته مطالعه کوله. تقریبا د کوم وخت به چې ورکړل شوی و د هغه 80% به ده مطالعه کوله او 10% به یې خوب کولو.
نو دنه کله بیا پوښتنه کېږي چې ته څنګه خوب و خوراک کم کوې او مطالعه ډېره کوې، کار ډېر کوې. نو بیا د ځواب دا و چې په ټول خلک چې تقریبا ټول خلک په خوب او خوراک مصروفه دي. نو که موږ هم موږ نه مطلب دغه 3% خلک وو، که دا هم خوب وکړو هم خوراک وکړو نو داسې ما که خدای نخواسته چې دا ملت ضایع نشي یا دغه د علم دا پوهه د کتابت دا ضایع نشي. نو د درېیمې ډلې راز چې دا 3% خلک راځي که یو څوک هم دریو مسلو ته پام وکړي. اوله مسله دا چې که دوی دا ویسټ ټایم مصرف کړي، کوم ټایم چې نور نه ضایع کېږي که دوی مصرف کړي، او دویم دا که دوی خپل سکرین ټایم یا هغه وخت چې دوی سکرین ته تلویزیون، کمپیوټر، موبایل ته ورکوي هغه لږ راکم کړي او د شپې د خوب یو څه وخت ورکړي. نو دویم کیدای شي په دا درېیمه ډله کې راشي چې هغه 3% خلک دي او هغه کسان دي چې لیکلي موخې لري او دوی هغه ریزلټ او کار تقریبا د 91% او 91% خلکو سره مساوي وي. نو په پای کې د ما پیغام دا ده چې په ټوله نړۍ کې د مکتبونو، د کالجونو، د پوهنتونونو محصلینو، زده کوونکي دا چې وي دوی سمر ویکیشن لري، دوی ته په 2 میاشتې 3 میاشتې وخت ورکولی کېږي. هغو نه دوی ډېره ښه استفاده کوي. فرضاً دوی اکثره په سټورونو کې، په مغازو کې کار کوي، ځنه کتابونه لولي، مطالعې کوي، ځنه نور سکیلونه او مهارتونه زده کوي. نو په افغانستان کې چې اوس د ژمي رخصتي ده نو ملګري کولی شي دغې رخصتۍ نه ډېره ښه ګټه واخلي او په دې کې ډېر ښه مطالعه وکړي او کتابونه ولولي.